سواد لرونکی کس چاته ویل کیږي؟ آیا واقعا موږ او تاسو سواد لرو؟ زموږ په ټولنه کې سواد لرونکی کس هغه چاته ویل کیږي چې یوازې لیکل وکولی شي او لوستل وکولی شي. خو د ملګرو ملتونو د یونسکو برخه د سواد لپاره کاملا متفاوت تعریف لري. یونسکو په پخوا ویل چې سواد لرونکی کس هغه چاته ویل کیږي چې یوازې په یوه برخه کې معلومات ولري. خو اوس وایي چې که چیرې یو څوک په یوه برخه کې معلومات ولري، د بېلګې په توګه په یوه برخه کې دوکتورا واخلي، هغه یوازې 15 سلنه سواد لرونکی دی. په 21مه پېړۍ کې په 2مه لسیزه کې د سواد لپاره کوم تعریف وړاندې کړ؟ یونسکو وایي چې سواد لرونکی کس هغه څوک دی چې پوهه د عمل سره ولري، یعنی علم د عمل سره. یعنی سواد لرونکی کس هغه څوک دی چې یو څه زده کړي وي او هغه بیا په خپل ژوند کې عملي کړي وي، یعنی د په ژوند کې بدلون راوستی وي. که چیرې یو څوک یو شی زده کړي وي او خپل ژوند نشي په هغه باندې تغییرولی، په خپل ژوند کې بدلون نشي راوستلی، هغه یو سواد لرونکی کس نه دی. یعنی زموږ په کړنو کې باید تغییر راشي، زموږ په ژوند کې باید تغییر راشي، زموږ په عمل کې باید تغییر راشي. هغه وخت موږ یو څه زده کړي دي او هغه مو په ژوند کې عملي کړي دي. غیر له هغې څخه په یوه برخه کې پوهه ترلاسه کول، کتابونه ویل او بالاخره هغه په خپل ژوند کې نه تطبیق کول یوازې 15 سلنه د سواد برخه جوړوي. همدارنګه ملګري ملتونو وایي د یونسکو برخه یې چې یو څوک چې سواد لرونکی وي هغه لږ تر لږه بعضې مهارتونه هم باید ولري. یو د مالي سواد مهارت دی. مالي سواد دې ته وایي چې تاسو خپل لګښتونه او خپل عواید مدیریت کړئ، خپل پانګونې مدیریت کړئ. هغه شخصي بودیجه چې د ځان لپاره جوړوئ، د کورنۍ لپاره چې جوړوئ، دا وکولی شئ یو توازن پکې رامنځته کړئ. یعنی د مالي ماتې سره مخامخ نشئ چې عواید مو کم وي او لګښت مو ډېر وي. دویم د کمپیوټر د زده کړو سواد دی. یعنی تاسو باید لږ تر لږه د کمپیوټر بنسټیز پروګرامونه زده وي. دریم د سلامتیا او روغتیا سواد دی. یعنی تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې کوم خواړه د تاسو لپاره ضرر لري او کوم خواړه د تاسو لپاره ګټه لري او د ناروغیو څخه مو ساتي. څلورم د اړیکو جوړولو او د عاطفي سواد دی. یعنی موږ باید د خپل کورنۍ له غړو سره او د ملګرو سره عاطفي اړیکې ولرو او ټولنیز آداب مراعات کړو. پنځم روزنیز سواد دی چې موږ باید خپلو ماشومانو ته او هغه کسان چې زموږ د لاس لاندې دي هغوی ته سمه روزنه ورکړو تر څو سم تربیه شي. نو سواد تاسو باید داسې تعریف نه کړئ چې تاسو په یوه برخه کې حتی دوکتورا واخلئ او ووایئ چې زه خو یو سواد لرونکی کس یم، بلکې هغه څه چې تاسو زده کړي دي باید تاسو په ژوند کې بدلون راولي. غیر له دې څخه تاسو سواد لرونکی نه یئ. نو کله چې تاسو یو کتاب وایئ، کله چې تاسو یو مهارت زده کوئ، هر څه چې زده کوئ، لومړنۍ موخه مو باید دا وي چې تاسو په خپل ځان کې بدلون راولئ. الله تعالی تاسو ته په قرآن کریم کې وایي په هغه چا کې بدلون نه راولم تر هغوی چې دوی په خپل ځان کې بدلون رانه ولي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.